سلام ګران لیدونکو د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. مولوي کبیر وایي د اسلام په اصولو معامله نه کوو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت له نړۍ سره مثبت تعامل او د متقابل درناوي په فضا کې نیکې اړیکې غواړي. خو زیاتوي چې د اسلام پر اصولو سودا ته هیڅ کله حاضر نه دی. نوموړي پرون شنبه په کابل پوهنتون کې دیني او علمي سیمینار ته د وینا پر مهال همداراز زیاته کړې اسلامي امارت به د نورو د خوښۍ لپاره اسلامي شاعر تر پښو لاندې نه کړي او پر اسلام یوه ذره سازش ورته د زغملو وړ نه دی. ارګ د ښاغلي عبدالکبیر په حواله پر ټویټر لیکلي دا ثابته شوې چې دین او هیواد ته هغه څوک ښه خدمت کولی شي چې دیني او عصري زده کړې یې کړې وي او ټینګار کوي داسې ډاکټر او انجینر غواړي د خپل مسلک ترڅنګ د اسلام لومړني او ضروري تعلیمات هم ولري. پاکستان په افغانستان کې له ستراتیژیک عمق لرلو نه هیلی شوی. ایرو ایشیا ریویو خپرونې د هند د یوه متقاعد پوځي چارواکي سوبهاش کپیلا مقاله خپره کړې ده. کپیلا لیکلي پاکستان له 1940 کال راهیسې چې د یوه خپلواک ملت په توګه رامنځته شوی له خپلو دوو ګاونډیو افغانستان او هند سره کله هم دوست نه دی پاتې شوی. خو په کابل کې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د حکومت بریا ته خوشحاله شو او د ISI مشر جنرال فیض دستي کابل ته ولاړ چې د خوښي ولمانځي. ښاغلي کپیلا چې د برتانیا په شاهي پوځي اکاډمي کې یې لوړې زده کړې کړې دي او د امریکا په متحده ایالتونو، جاپان، جنوبي کوریا او بوتان کې د هند ډیپلوماټ پاتې شوی دی، لیکي تر 2 کلونو په لږه موده کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال منیر په ښکاره د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي په دې پایلې به ولري. د ایرویشیا ریویو په مقاله کې د دې هندي متقاعد پوځي او د ډیپلوماټ په وینا راغلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق هیله په 2023 کال کې له لاسه ورکړې ده. مولوي یعقوب وایي اوس وخت کې نوي حکومت جوړولو ته اړتیا نشته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع چار سمبالي وزیر مولوي محمد یعقوب وایي افغانستان کې داسې څوک نشته چې د دوی ورسره د روغې جوړې خبرې وکړي او د اوس لپاره د یو ټولګډوني حکومت جوړولو په اړه یې خبرو ته اړتیا نشته. هغه وویل که د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې ښې یا خرابې وي د طالبانو حکومت له سعودي سره نږدې او ښې اړیکې غواړي. له دې خبرو وروسته نوموړی پوښتل شوی چې آیا فکر کوي دا لړۍ به افغانستان ته هم وغځېږي او د یوه ټولګډوني حکومت لپاره د افغان لوریو ترمنځ د روغې جوړې خبرې به پیل شي. نوموړي په ځواب کې ویل په افغانستان کې موږ داسې ډله او داسې څوک نه لرو چې روغه جوړه ورسره وشي. ځینې کسان وو چې امتحان یې ورکړ او ناکامه شول، نو ځکه موږ نه غواړو چې بیا یې په حکومت کې راګډ کړو. افغانستان کې پرهیزګار او لوستي خلک شته. حکومت سره د دوی د یو ځای کېدو لپاره کار کوو. موږ د افغان شخصیتونو د راستنېدو مهم کمیسیون لرو چې د لومړي وزیر مرستیال یې مشر. طالبانو د بې جوازه ښکاري ټوپکو لرل منع کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو نوی طرز العمل اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون د چنګاښ په 14 پر خپل ټویټر لیکلي چې دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکش چرایي سپورتي او عتیقه ډوله ښکاري ټوپکو د ګرځولو، لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په 4 فصلونو او 19 مادو کې تدوین شوی دی. سرچینې ویلي د غیر مسؤلو ډلو د انحلال او د ډایاګ مدیریتونه او همداراز د دې وزارت اړوند د کشف او له جرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش، واردولو او ترانزیت یوازینی مرجع ده. لیوال وایي پښتون میشتو سیمو کې چاودنې استخباراتي ترهګري ده. ایران لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال وایي پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې چاودنې او وژنې استخباراتي ترهګري ده او رښتینې مذهبي ترهګري پولې نه پېژني. نوموړی داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د دې وروستیو کې پښتونخوا او بلوچ میشتو سیمو کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې پاکستاني طالبان TTP او نورو ترهګرو ډلو ګاونډي هیواد افغانستان کې پناه اخیستې او نویو وسلو ته لاسرسي لري چې دا د پاکستان ملي امنیت ته خطر دی. د امریکا کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس نور محمد مراد د امریکا د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه ګمارل شوی دی. د امریکا کرکټ بورډ د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلی مراد له 2012 څخه تر 2014 کال پورې د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. په میدان وردګ کې سیلابونو 12 کسان مړه کړي. د میدان وردګ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د سیلابونو راوتو لږ تر لږه 12 کسان مړه کړي دي. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا سیلابونه د جلرۍ، سید آباد، چک نرخ او ژغتو ولسوالیو کې راوتلي چې
د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. اعلامیه زیاتوي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي او شاوخوا 40 نور نادرکه دي. د معلوماتو پر بنسټ د چک ولسوالۍ په کجیرخیل کلي کې د سیلابونو له امله 4 تنه ټپیان شوي هم دي. د دې ترڅنګ په جلریز ولسوالۍ کې د بامیان د عمومي سړک یو شمېر برخې ویجاړې شوې او د دغه ولایت ځینې نورې سیمه ییزې لارې، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې تخریب شوي دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر اوسه د مرستې رسولو 2 ټیمونه یادو ولسوالیو ته رسېدلي دي. د اعلامیې له مخې د ځاني او نورو زیانونو معلوماتو تر اوسه لومړني دي، کیدای شي زیات شي. سره میاشتوي افغانان تر بل هر وخت ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغان سرې میاشتې ټولنې رئیس په ترکیه کې یوې غونډه کې ویلي چې افغانستان له هر بل وخت ډیر بشرپاله مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د څېړنې په ترکیه کې جوړه شوې واله افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ غوښتونکی شوی دی. د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په تړاو د ترکیه، قطر، برټانیا، استرالیا، کاناډا، جرمني، ناروې، فنلند، ډنمارک او د ملي ټولنې نړیوال فدراسیون سره د افغان سرې میاشتې ټولنې غونډه د ترکیې په کوربتوب جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې سرپرست د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښمنونکی وباله او په هېواد کې له اړمنو سره د نړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. له دې سره هممهاله په دې غونډه کې د ګډونوالو هېوادونو استازو ژمنه کړې ده چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي او په هېواد کې له اړمنو سره د مرستې په موخه د نړیوالې ټولنې پام راجلب کړي. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونو ځاني او مالي زیانونه اړولي. د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرو 4 ساعتونو کې د دې هېواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسیې د توغندوي حملو او بمباریو په پایله کې د 2 ماشومانو په ګډون 2 کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. د اوکراین د دونیسک سیمې والي پاولو کرلینکو وایي په دې سیمه کې چې له 2 میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. د روسیې د پوځ توغندوي حملو 4 کسان وژلي چې 11 کلن هلک او 14 کلن نجلۍ هم پکې دي. د کرلینکو پرون شنبه وویل په دې بریدونو کې یوه زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستره ده. د نوموړې په معنا د بخموت ښار د جنوب په 40 کیلومترۍ کې هم 4 ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل چې د دې هېواد په جنوب کې د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له 70 زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یا ویجاړ شوي او یا زیان وراوښتی دی. قدرمنو کتونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونه چې زه ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.